السلام علیکم ورحمت الله دوستانو. نن در سره د مال او د دولت لپاره د مالداری لپاره یو بهترین وظیفه شریکه کوم. دا وظیفه د عزیزانو دوستانو د الله صمد او یا رزاق چې د دې وظیفې ورک شروع کړي. الله تعالی به مول فقر مسکنت غریبی څخه خلاص کړي او چې څومره مال او دولت غواړي الله به درکړي. الله تعالی به مالدار کړي. دا وظیفه داسې وظیفه ده چې الله تعالی د دوو ذاتی نومانو یا رزاق او الله تعالی رزق ورکوونکی د بے انتها زیات. الله تعالی خپل هر بنده له مصیبت څخه خلاصونکی ده. یعنی دا الله الصمد او الله یا رزاق او الله الصمد وظیفه که انسان د مالداری لپاره وکي فورا به الله تعالی مالدار کی. که غواړي چې د بل په حضور کې له لاس نیولو څخه خلاص شي، له فقر غریبی مسکنت څخه خلاص شي او له قرضداري څخه الله نجات درکې او الله مو مالدار کې او الله تعالی درته بې انتها زیات مال او دولت او پیسې درکې، شهرت عزت درکې، نو د دې وظیفې ورد د دې وظیفې عمل پر هغه طریقه باندې وکړئ کوم چې زه درته ښیم. انشاءالله په کم کورنۍ کې په کم کور کې چې دا وظیفه وویل شي هغه کور به مسکین نشي، هغه کور به غریب نشي، هغه کور به فقیر نشي، هغه انسان به هیڅ کله د کاروبار له رکاوټ سره، هغه انسان به هیڅ کله له مالی مشکلاتو سره له مالی له اقتصادي مشکلاتو سره نشي مخ. نو لہذا د وظیفې عمل د وظیفې طریقه درته ښیم، پر هغه طریقه باندې وکړئ. انشاءالله که غواړئ چې د بل انسان په حضور کې هیڅ کله دې حالت ته ونه رسیږي چې لاس ورته ونیسئ او د مال او د دولت لپاره یې څه ورڅخه وغواړئ او د فقر او د مسکنت لپاره بل چاته محتاج کړل شئ. له دې څخه د خلاصون لپاره یوازینی بهترین عمل چې د طاقتور عمل چې د هغه دغه ده، صرف او صرف د سهار له لمانځه نه بعد دا وظیفه وکړئ. انشاءالله چې یو ورځ یې وکړئ، دوې ورځې یې وکړئ، درې ورځې یې وکړئ، په دې درو ورځو کې به تاسو خپله د دې وظیفې په دغه باندې پوه شئ چې دا وظیفه څومره طاقتوره ده، څومره پرتاثیره ده او دا وظیفه څومره کمالات لري. څنګه یې ستاسو دغه مشکل حل کوي چې مالي مشکلات دي، پریشاني د قرضداري ده، له دې ټولو څخه به الله تعالی خلاص کړي. الله تعالی به د مالدار کې، الله تعالی به د په رزق کې برکت واچوي، الله تعالی به د په رفو کې برکت، الله تعالی به د په کور کې برکت، الله تعالی به د په اتفاق کې برکت واچوي. نو دا وظیفه صرف او صرف په کور کې ویل کېږي، له کور نه بهر یې مه وایاست، نه بل ځای ویل کېږي، نه په مسجد کې، نه بل ځای، نه دل ځای، یوازینی په کور کې دا عمل کېږي. او دا وظیفه نارینه زنانه هر کس کولی شي. د موږ درته اجازت ته پر دغه طریقه باندې وکړئ، ښه په توجه سره ورته غوږ شئ. زی طریقه درته ښیم پر هغه طریقه باندې وکړئ. اول یقین او عقیده مضبوطه کړئ، انشاءالله بیا به دا وظیفه تاثیر کوي. د وظیفې عمل دا ده، کله چې د سهار لمونځ وکئ په مسجد کې، له مسجد رالی کور ته، یا په کور کې د لمونځ کوئ د لمانځه نه بعد، زنانه خو یې په کور کې کوي. د لمانځه نه بعد فارغه سوې، متصل له هیڅ چا سره خبرې مه کوه، ولاړ شه. چې د لمانځه نه بعد فارغه سوې راشه کور ته یا په کور کې، نو ودرېږه مخ پر قبله باندې، د سرای په یوه کونج کې دا وظیفه وکړه. د وظیفې طریقه دا ده، اولین یو وارې درود شریف ووایه اللهم صل علی مبارک ده، له هغه نه بعد یا رزاق او الله الصمد سره ملګري که تقریبا 115 واره یې ووایه، یا رزاق او الله الصمد سره ملګري که 115 واره یې ووایه. د سرای په یو کونج کې چې دا عمل دی وکړئ، له هغه نه بعد بیا یو وارې درود شریف ووایه، په کونج کې یا جوف که. لغه نه بعد راشه د سرای په بل کونج کې ودرېږه، هم دغسې عمل وکړه. اولین یو وارې درود شریف، بیا دوهم وارې یا رزاق او الله الصمد سره ملګري که 115 واره، په پای کې بیا یو وارې درود شریف، بیا د هغه سرای په کونج کې جوف کړه. بیا د سرای په دې بل کونج کې دغه عمل وکړه، د سرای په دې بل کونج کې په څلورو سرو طرفو کې وکړه. له هغه نه بعد مخ پر قبله باندې ودرېږه، په ډېر عاجزي سره، په ډېر خشوع سره دعا وکړه د مال او د دولت لپاره. الله پاک جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره ستاسو له کور څخه مالي مشکلات سي، مثلا فقر مسکنت غریبي وي، نه روپۍ وي، دا ټول به الله تعالی ختم کړي، مالدار به وي. دا یوه طریقه. که څوک د سهار له لمانځه نه بعد نشي کولی، هغه لپاره دا اجازت هم شته چې د ماخستن له لمانځه نه بعد پر دغه طریقه دغه وظیفه پر دغه لیول باندې وکړي، په دغو کنجانو کې له هغه نه بعد دعا وکړي، په تنهایي کې پر هغه ځای ولاړ
انشاءالله الله تعالی به په څو ورځو کې مالدار کړي. که کاروبار نه وي د کاروبار اسباب به ورته الله ته برابر کړي، که روزګار نه وي د روزګار اسباب، او که روپۍ وي مال و دولت نور به الله ورزیات کړي، که کمې نور به ورزیاتې کړي، الله تعالی به ورته برکت پکې واچوي. نو دا وظیفه و دوستانو یو ځل خو تاسو وکړئ، ویې ازموئ، انشاءالله خپله به د دې په خوند باندې پوه سئ، له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. الله تعالی مو خوشحاله او آباد لره. السلام علیکم.